سلام علیکم درنو محترمینو ملګرو ولادي وکړي چې تاسو ټول به راکروغ او جوړ یاست. په نننۍ ویډیو کې درته څنګه کولی شو چې په فیسبوک پیج باندې یا د فیسبوک په پروفایل باندې د کرکټ میچ یا داسې نورې لوبې څنګه کولی شو چې لایف راولو. زه به تاسو ته په دغې ویډیو کې ډېر خوندوره طریقه در وښیم. له هر څه نه مخکې به تاسو د ویډیو په ډسکریپشن کې دوه لینکونه درکول شوي چې د هغو لینکونو کې به تاسو کلیک وکړئ او دغه دوه اپلیکیشنونه کوم چې تاسو یې په سکرین وینئ ډاونلوډ کړئ. دغه دوه اپلیکیشنونه دوه بهترین اپلیکیشنونه دي د لایف ویډیو د راوستلو لپاره. تاسو هم کله چې که چیرې په ډسکریپشن کې ستاسو لینک کار نه کوو تاسو به پلی سټور ته راشئ. دلته به ګوسټریم ولیکئ. کله چې ګوسټریم تاسو سرچ کړ لومړنی اپشن به اپلیکیشن به تاسو ته راوړي دا به انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړل تاسو به دا ووهئ. کله مو چې ووهلو له دې وروسته به تاسو ته یو بله نښان راسي. درنو لیدونکو دلته تاسو نه ایمیل ادرس او پاسورډ غواړي. که چیرې دغه اپلیکیشن کې تاسو مخکې اکاونټ جوړ وي ولې که چیرې اکاونټ مو نه وي جوړ تاسو به په لاندې ساین اپ باندې کلیک وکړئ. په لومړي کې به دلته تاسو خپل ایمیل ادرس ورکړئ. کله مو چې ایمیل ادرس ورکړ لاندې به یو پاسورډ ورکړئ چې هر څه رقم ستاسو د ایمیل ادرس پاسورډ وي. لاندې به یو بل پاسورډ ورکړئ. هماغه پاسورډ کوم چې پاس ورکړئ لاندې به یې هم ورکوئ. دریم به ریفرل کوډ تاسو نه غواړي. ریفرل کوډ که هر څه وي تاسو نه خپله کولی شئ چې ورکړئ. له دې نه وروسته راځو ما مخکې اکاونټ کې جوړ کړی دا زه دلته خپل ایمیل ادرس او پاسورډ ورکوم. درنو لیدونکو کله چې تاسو خپل ایمیل ادرس او پاسورډ ورکړئ یا مو نوی ایمیل ادرس او پاسورډ اضافه کړو له دې نه وروسته به تاسو پروفایل باندې کلیک وکړئ. کله مو چې پروفایل باندې کلیک کړو تاسو ته به دغه نښانه راوړي. دلته به تاسو د خپل فیسبوک هغه فیسبوک چې کوم باندې تاسو غواړئ چې لایف ویډیو جګه کړئ په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو پر فیسبوک باندې کلیک وکړئ. زه غواړم چې یو آی ډي ورته اضافه کړم. له لږې یو څه انتظار وروسته به تاسو ته دلته خپل د آی ډي کوم چې تاسو په فیسبوک کې خلاص کړی هماغه راځي. ما دوه فیسبوک آی ډي یعنې په دوه مختلفو فیسبوک اپلیکیشنو کې یو په لایټ فیسبوک کې او بل په هغه کوم عمومي فیسبوک دی چې دی دواړه مې استعمال کړي دي. دا مو چې کله خلاص کړو له دې نه وروسته به تاسو چې دلته کوم آی ډي راوستی وي هغه مو دلته راوستې. له دې نه وروسته به تاسو په هیسټري باندې نه بلکې په هوم باندې کلیک وکړئ. تاسو ته زه ښایم چې دلته ما څو لوبې تقریبا لایف راوستې دي له خپل پیج نه. تاسو کولی شئ چې ما پیج هم وګورئ او هلته لایف کرکټ هر میچ ترې خپریږي هغه هم تعقیب کړئ چې څنګه لایف راغلی دي. دلته به تاسو دغه لومړني پرام لینک ویډیو باندې کلیک وکړئ. اوس موږ سره راځو یو لایف ویډیو راخلو. فیسبوک ته راځو. زه دلته سرچ کوم لایف ویډیو. ګورو یوه لایف ویډیو چې هر یوه یې خو چې راویغلو همدا ویډیو زه ګورم. ګورئ درنو لیدونکو همدا ویډیو لینک کوم چې کونج کې درې خطه دي دا زه وایم دلته یې کافي لینک راخلم. راځم بیرته ګوسټریم ته دلته دا همدا لینک اچوم پیسټ کوم دلته په ایډیټ باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په ایډیټ باندې کلیک کړو د لږ ځان وروسته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ. له نیکسټ څخه وروسته به تاسو بیا په نیکسټ باندې کلیک کړئ. همدلته به تاسو په ایډیټ ډسکریپشن باندې کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته به تاسو دلته تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو په څه باندې راځئ. آیا په ګروپ کې راځئ په خپل آی ډي نه او که نه تاسو په پیج نه. دا همدا د کرکټ سټایل په نوم زما پیج ده همدا زه ورته انتخابوم. دلته د ویډیو لپاره ټایټل ورکوم یا وایم چې مثلا دا میچ ده یا دا کرکټ ده د افغانستان او د انګلستان ترمنځ یا بل څه هغه به تاسو پرې اړه لري چې هر څه په اړه لایف راځئ. له دې نه وروسته به تاسو دواړو ځای کې به
همدا ټایټل ورته ولیکئ په ایډیټ ډسکرپشن باندې به کلیک کړئ. ګورو موږ ټایټل ورکړل، دوی ویل چې ټایټل ورنه کړئ تاسو موږ نشو داخلولی. له دې نه وروسته به تاسو په نیکسټ باندې کلیک له لږ ځنډ وروسته به دلته تاسو په سکپ باندې کلیک وکړئ او دلته به یو څه انتظار ورته وباسئ. دلته به تاسو ته ولیکي چې همدا ویډیو چې کومه تاسو غوښتله په پیج کرکټ باندې به له یو څه وروسته پروسیسینګ شو، دلته به سټارټ ولیکي او ستاسو ویډیو به په پیج باندې شیر سي. زه سټاپ کوم ځکه ویډیو داسې خاص ویډیو نه وه، ځکه پیج کې بیا رش جوړوي. یو بل اپلیکیشن دی چې هم تاسو ته زه ښیم فیسبوک گیمینګ باندې تاسو به لیدلی وي، دا بیا بهترین اپلیکیشن دی. ویډیو مه سکپ کوئ، همدا اپلیکیشن هم وپېژنئ. تاسو پلی سټور ته راشئ، په پلی سټور کې گیمز ولیکئ، فیسبوک گیمینګ راځو ګورو همدا اپلیکیشن کوم چې ما انسټال کړی دی. دلته تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. له دې څخه وروسته به تاسو په دلته تاسو نه د آی ډي یا د خپل فیسبوک پروفایل غواړي یا نمبر یې غواړي چې تاسو باید خپل نمبر ورکړئ. چې کله ستاسو خپل نمبر او پاسورډ د فیسبوک د آی ډي ورکړل، دلته به تاسو دغه نشان باندې کلیک وکړئ او دلته به دا ځینې اپلیکیشنونه راولئ لکه فیسبوک گیمینګ. کله چې تاسو فیسبوک گیمینګ هم راوست، آی ډي مو هم اضافه کړه، زه اوس راځمه، همدا مې ووهلو. دلته پاس تاسو وینئ چې سټپ یور سټریم، دلته لږ یو څه انتظار وروسته زه فیسبوک ته راځمه. همدا ویډیو چې ما کومه مخکې کړې وه زه غواړم چې خپل پیج باندې همدا شیر کړم. نو تاسو به په سټپ یور سټریم باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو سلیکټ ډیوایس باندې کلیک وکړئ. له دې وروسته به تاسو په سویچ پیج باندې که غواړئ چې شیر کړئ همدا پیج به انتخاب کړئ. دلته به تاسو ټایټل ورکړئ چې هر څه په اړه تاسو ټایټل ورکوئ. له دې نه وروسته به تاسو په گاف لیف باندې کلیک وکړئ. چې کله مو تاسو گاف لیف باندې کلیک وکړو نو مستقیما به ستاسو له پیج څخه همدا ویډیو چې کومه تاسو یې وینئ لایف راشي او تاسو ته به هلته ووایي چې ستاسو ویډیو لایف شوه. درنو محترمینو لیدونکو، همدا دوه اپلیکیشنونه تاسو هم انسټال کړئ او خپله کار پکې وکئ او ووینئ چې څنګه کولی شو په څومره ښه انداز سره له فیسبوک څخه لایف راتلی سو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ او د همداسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره همدا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.